بسم الله الرحمن الرحيم. لفيف مفروق الإيلاء قريب كردن أو لا يولي إيلاء فهو مول. دا ناقصو او داشان د لفيفو کردانونا او دارنگی د صيغو تعلیلات ذکر کېدل. په تیر درس کې د باب افعال څخه بعضې گردانونه د ناقصو او دارنګې بعضې د لفیفو ذکر شوي وو. د پاتې گردانونو ذکر به په نن درس کې درته وکړي. نو علامه صاحب فرمایي لفیف مفروق الإیلاء قریب کردن. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان قسم پنجم پورې 9 خبرې بیانول دي. اول نمبر خبره د لفیفو گردانونه به درته ذکر کی د باب افعال. دوهم نمبر خبره د ناقص واوی گردان به درته ذکر کی د باب تفعیلنا. دریم نمبر خبره یو فائدہ بدل ذکر کی د دې باب تفعیل د مصدر په باره کې. څلورم نمبر خبره د ناقصو او د لفیفو گردانونه به درته ذکر کی د باب تفعیل. پنځم نمبر خبره یو سوال او د هغه جواب بدرتا ذکر کی. شپږم نمبر خبره گردانونا او صرف صغیرونا د ناقصو او دارنگی د لفیفو بدرتا ذکر کی د باب مفاعلین. اوم نمبر خبره گردانونا د ناقصو او د لفیفو با درته ذکر کی د باب تفعل. اتم نمبر خبره د باب تفعل د مصدر تعلیل او اعلال به درته ذکر کی. نهم نمبر خبره د ناقصو او دارنګې د لفیفو گردانونه او صرف صغیرونه به درته ذکر کی د باب تفاعل څخه. نو دا د نننی سبق چې مشتمل دی په 9 خبرو باندې. اول نمبر خبره څه شی وه چې گردانونه د لفیفو به درته ذکر کی د باب افعال ده. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره لفیف مفروق الإیلاء قریب کردن. گردان د لفیف مفروق الإیلاء قریب کردن په معنا د نږدې کولو سره. او لا یولی ایلاء فهو مول د اغنا یغنی اغنا په شانتې گردان دی څه پکې نشته دی. صحیح شو. او لا یولی ایلاء فهو مول و اولیا یولا ایلاء فذاک مولا. الامر منه او لی والنهي عنه لا تو الظرف منه مولا او لا یولی ایلاء فهو
مولن وأولي يولا إيلاء فذاك لن الأمر منه أو لي والنهي عنه لا تولي الظرف منه لن مختص على مولا لا مكره دې صرف صغیر ورسېدي دا یو مې درته وکړو نور نه کوم نور صرف صغیرونه دا مخکې تېر شوی دی او ایلا مصدر دا اصل کې ایو لا یو دی څنګه دی ایو لا په دې کې میعاد القانون لګېدلی دی واوې ساکنه وروسته د کسرې نه واقع شو د میعاد القانون د وجې نه واو بدل په یا سره شو ایلا یو شو بیا د آخر کې د آیات چې دا د دعا القانون د وجې نه په همزې سره بدله شوله یا واقع شوله وروسته د الف زائده نه په طرف کې نو د دعا القانون د وجې نه یا بدله په چا سره شوله په همزې سره او ماضی چې اولاد اصل کې اولاد قال با قانون پکې لګېدلی دی یولی مضارع معلومه اصل کې یولی یو دی د یدعو یرمی قانون اولنی جز پکې لګېدلی دی یا ساکنه شوې ده او مولن اسم فاعل مولیون دی څه شی دی مولیون په دې کې د یدو یرمی قانون اولنی جز لګېدلی یا باندې ضمه ثقیله و حذف شوله بیا اجتماع ساکنین د وجې نه دغه یا څه شوله حذف شوله او تنوین لام ته ورکړلی شو نو مولین شو او مولن اسم مفعول قالبا قانون لګېدلی دی بیا اجتماع ساکنین مولن شوی اسم ظرف کې هم ګورئ دا یو کې مې وکړو نور نه کوم مقرون گردان د لفیفی مقرون الاروا سیراب کردن اروا یوروی گردان میں مخیو کا ما آغا شان دیزب کنیس طرف سباوی در نو روما ایزان دا شان الاحیاء گردان دباب فعلنا الاحیاء زندہ کردن پا معنی دیتیش طرح لفیفی مقرون دے پا معنی الاحیاء پا معنی دیتیشیز جوندی قولو سر احیاء یحیی امق شانتی گردان دے د اولا یولی صحیح شو اولنے باب لفیف مفروع د باب افعال لفیف مفروع کے درتا ذکر کر سی دوارا شکم روست آغا مفروع احیا ید صحیح شو یاگانی دی ناقص واوی استفعیل دوہم نمبر خبرت شیوا چې گردان د ناقص واوی بدل د ذکر کی د بابي تفعیلنا نو دا دوم نمبر خبر الله مو ذکر کوي ناقص واوی استفعیل گردان د ناقص واوی د بابي تفعیلنا تسمیتنا نهادن په معنا د نومي کودلو سروي صحیح لاندې ذکر کوي سم نور سراروان دي نه ذکر کوم بیان دا غشان دي ټول او د دې د باجی سو تعالی درته کوم سما يسمي تسمية فهو مسمى وسمي يسمى تسمية فهو مسمى الأمر منه سمي والنهي عنه لا تسمي ظرف منه مسمى التسمية مصدر دا اصل کې ده تسميون واو او یا یو ځای جمع شول یو پکې ساکن نو واو بدل په یا سره شو د سید القانون د وجه بیا یا په یا کې مدغم کړل شو چې یا په یا کې مدغم کړل شو ام دې سید القانون د وجه بیا چې ده دغه یا یو یا د تخفیف د پاره څه شو حذف کړل شو دغه په عوض کې په اخر کې تار اول شو نو څه ترې جوړ شو تسمیه مصدر تسمیه تر اصل کې څنګه ده تسمیه ون سید المرمین قانون په کې راګېدل دی واو یا یو ځای جمع شول یو پکې ساکن و د سید المرمین قانون د وجینا واو بدل پیا سره شو بیا یا پیا کې څه شولا مدغم کړل شو ترتیب زی پوری سید القانون لګېدل دی بیا چې یو یا د تخفیف لپاره څه شولا حذف کړل شو اخر کې تار اول شو دغه په واسه کې نو څه ترې جوړ شو دا څومره مصادر چې سره روان دي ټول اندغه شانتي دي اندا قانون کې راګېدل سما ماضی اصل کې سما واله څنګه ده سما وا
اول په دې کې قانون لګېدلی دی د یدعا تدعا واو بدل په یا سره شو چې بدل په واو سره شو بیا قالبا قانون پکې ولګېد واو بدل په چا سره یا بدل په چا سره شولا الف سره اول یدعا قانون واو بدل په یا بیا قالبا قانون یا بدل په چا سره الف سره یسمی مضارع معلوم یسمی ودی اصل کې یسمی دعیه قانون پکې ولګېد واو بدل په چا سره شو یا سره شو بیا د یدو یرمی قانون اولنی جز پکې ولګېد نو صدر یا باندې ضمه ثقیله او حذف شو یسمی شو مسمیون و صحیح شو او سمیا دعیه قانون لګېدلی یسمى وو اول یدعا تدعا بیا چې دی قانون د چا لګېدلی دی د قالبا فهو مسمون بیا یدعا تدعا قانون لګېدل مسميون شو بیا قالبا قانون لګېدل مسمن قالبا قانون لګېدل بیا اجتماع ساکنین راغی په منځ تنوین او د الف کې الف حذف شو تنوین مين ته ورکړلی شو مسمن شو الامر من سمي والنهي عن سمي کې د وقف د وجې نه د اخر نه څه ورسېدلې ده یا حذف شوې ده اولاد سمي کې هم یا حذف شوې ده مسمن تیر شو عظیم باب مصدر ناقص ولفیف و محمود دریم نمبر خبره څه چې فائدہ به درته ذکر کی نو دا دریم نمبر خبره چې د فائدې ذکر کول دي علامه صاحب ذکر کوي په دې بار سره عظیم باب مصدر ناقص ولفیف دا فائدہ د باب تفعیل د مصدر په اړه کې ده علامه صاحب فرمای د باب تفعیل مصدر د څه د باب تفعیل مصدر د ناقصنا دارنګي د لفیفنا او دا شان د محموز اللام د دې درې واړو نه د تفعیل مصدر دا په وزن د تفعیلة راځي وزن د چا راځي تفعیل لا د ناقصنا د لفیفنا د محموز اللام نه د باب تفعیل مصدر راځي په وزن د چا راځي تفعیلا تن ورسه د قانون نه خود ضرورت شعری د وجنا تفعیل هم راځي د ضرورت شعری د وجنا څه راځي تفعیل حقیقت ذکر کړی دی ګوره دا دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي عظیم باب د دې باب تفعیل مصدر ناقص مصدر د ناقص ورفیف او د رفیف هو محموز لام او د محموز لام بر وزن تفعیلۃ می آیت وزن تفعیلۃ راځي ناقص یای من هو ايضا التلقیه څلورم نمبر خبر څه شوا چې گردانونه د ناقص یای بدر ذکر کی د باب تفعیلنا نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي ناقص یای منه ايضا التلقیه انداختن په معنا د څه سره ورزول سره سبب صغیر مکه ذکر شو تسمیه کې د سماعي سمی چې څنګه لقا یلقي تلقیه فهو ملقن لفیف مقرون گردان د لفیف مقرون د باب تفعیلنا التقویه قوت د په معنا د قوت والقور سره قوا یقوی تقویه فهو مقوین اما شان گردان د صفه د اما تعلیلونه بږي شوی دي چې کوم چې مې تاسو وکړ مقرون دا پتا سیدی دا ان شاء الله درنورم مقرون دیگر التحیه د لفیف مقرون بل گردان د باب تفعیلنا التحیه سلام کردن حیا یحیی تحیه فهو محیین ما تاخر اما شانتی گردان دے خو د دې مصدر کی تعلیل لگ بدل غوندې ده التحیه داسل کی تحییتن ده څنګه ده تحییتن ده په دې مصدر کی یقول یبيع قانون لګیدل تحییتن د اولنی یا حرکت چې کسره د یقول یبیع قانون د وجنه ما قبل ساکن دا ورکړی شولا بیا اول یا په دویم کې مدغم کړی شولا نو څه جوړ شو تحییتن په دې تعلیل ورسېدی په دې ورسته اعتراض دی بیا جواب کوما دا ور باندې مصدر تحییتن مصدر په تعلیل ورسېدی تحییتن اصل کې څنګه دی تحییه تن یقول یبیع قانون د وجنه د اول یا حرکت چې کسر د ناقبل ته نقل کړی شو او اول یا په دویم کې مدغم کړی شو نو څه جوړ شو تحیه تن
او دا ګوره موږ مخکې ویل چې دا کوم باب دی لفیف مقرون د لفیف مقرون باره کې پرون ما تاسو ته یو خبره کړې وه که نه چې د لفیف مقرون په عین کلمې کې تعلیل اعلال نه کېږي او په لام کلمې کې قواعد د چا لګېږي ناقص خبره مې یاد ساتئ او دلته خو ولګېد دا څه قصې په دې اعتراض راځي خپل علامه صاحب ذکر کوي یا لفیف مقرون التحیت السلام کردن په معنا د سلام کولو حی یحیی تحیة فهو محی تاخر الصواب در عین لفیف تعلیل نمی شود بس حرکت عین تحیة چرا نقل کرده به ما قبل داره په دې لفظ تحیة مصدر باندې اعتراض دا چې د لفیف مقرون په عین کلمې کې تعلیل نه کېږي لفیف مقرون په څه کې په عین کلمې کې تعلیل نه کېږي قانون نه لګېږي نو په تحیتن کې د یقول یبیع قانون د وجې نه ولې د اول یا حرکت ما قبل ته نقل کړلی شوه او بیا یا په یا کې مدغم دا خو لفیف مقرون دی په دې پوه شوئ د لفیف مقرون په عین کلمې کې څه نه کېږي تعلیل نه کېږي او تحیتن دا لفیف مقرون دی او په دې کې چې دی د یقول یبیع قانون د وجې نه د اول یا حرکت ولې ما قبل حاته نقل کړی شوی دی او بیا یا په یا کې مدغم کړی شوی ده دا خو لفیف مقرون دی او لفیف مقرون په عین کلمې کې اعلان او تعلیل نه کېږي قانون د یقول یبیع پکې نه جایز دا اعتراض او د دې جواب په علامه صاحب درته ذکر کی چې دا تحیتن دا څه شی دی لفیف هم دی او ورسره څه دی مضاعف ځکه دوه یاګانې دي دا لفیف هم دی ورسره څه شی دی مضاعف دلته چې موږ په عین کلمې کې قانون د یقول یبیع لګولی دی دا د حیثیت د مضاعف نه د حیثیت د څه شي نه مضاعف نه د مضاعف کېدلو د وجې نه په عین کلمې کې اعلال کړی دی د لفیف کېدلو د وجې نه په عین کلمې کې څه نه دی کړی اعلال نه دی کړی په دې جواب ورسېدلی چې دا تحیتن دا لفیف هم دی او دارنګې څه شی هم دی مضاعف دلته چې موږ په دې کې اعلان کړی د چا د وجې نه پکې اعلان کړی د مضاعف کېدلو د وجې نه پکې اعلان کړی اعلان هم د دې د وجې نه کړی چې دا څه شی دی مضاعف دی اعلان هم د دې د وجې نه دی کړی چې دا څه شی دی لفیف دی وایي همدا وجه ده که نه چې التقویتو دا څه شی دی لفیف دی خو مضاعف نه دی چې مضاعف نه دی نو په دې کې څه نه دی شوی اعلان نه دی شوی ځکه چې هغه یوازې څه شی دی لفیف دی مضاعف نه ګورې دې سوال جواب ته سوال در عین لفیف په عین کلمې د لفیفو کې تعلیل نمی شود تعلیل نکیږي بس حرکت عین کلمې د تحیتن چرا نقل کردا ولی نقل کړی شوی دی په ما قبل دادن ما قبل تور کړی شوی د عین کلمې په تحیتن کې د عین کلمې حرکت یقول به قانون د وجه نه ولی نقل کړی شوی ما قبل ها تور کړی شوی جواب تحیتن لفیف هم است تحیتن دا لفیف هم دی او مضاعف هم او مضاعف هم دی نقل د حرکت در این په دې تحیتن کې به حیثیت مضاعف بودنش کرده اند دا د حیثیت د چا نه شوی دی د مضاعف نه د مضاعف کېدلو د وجې نه په دې کې چې دی نقل د حرکت راغلی دی یقول یبیع قانون د وجې نه د یقول یبیع قانون پکې لګېدلی دی لہذا در تقویتن نقل نکردن په تقویتن کې د عین کلمې حرکت ما قبل ته نه دی نقل کړی شوی ولې نه دی ځکه چې دا صرف او صرف څه شی دی لفیف دی مضاعف نه دی ناقص واوی از مفاعله شپږم نمبر خبره څه شی وه چې گردانونه به درته د ناقصو او دارنګې د لفیفو ذکر کې د باب مفاعله نه نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي ناقص واوی از مفاعله
گردان د ناقص واوی از مفاعلات باب مفاعلنا مغالات گران کردن قالا یوالی په معنا د ګرانولو یا د ګرانولو د مہر یا د ګرانولو د زیاتولو د مہر وغیرہ. غالا یغالی مغالاتا فهو مغال وغول یغالا مغالاتا فذاك مغالا الامر منه غالي والنهي عنه لا تغا الظرف منه مغالا. مغالات سر دایو کې کومه انور به هم بشاندي ټول. مغالات مصدر دا سر کې مغالوتن دی څه مغالوتن اول پکې یدعت دا قانون د وجنا واو بدل پیا سره شو بیا قالبا قانون د وجنا د غیا بدل پالف سره شو نو مغالاتن شو. غالا ماضی اصل کې غالو ده بیا یدعت دا قانون د وجنا واو بدل پیا سره شو بیا غالا یشو بیا قالبا قانون پکې ولګي د یا بدل پالف سره غالا شو. غالا یغالی اصل کې یو مضارع معلوم یغالی وده د دعیه قانون د وجه نه واو بدل 50 سره شو 50 سره شو. بیا قیا د ید يرمي قانون د اولنی جز د وجه نه څکړه شو لسا کې نو څه تر جوړ شو یغالی او غولیا ماضی مجهول اصل کې د غولی وا دعیه قانون د وجه نه واو بدل 50 سره شو او دکی د زوری به محارب قانون هم لګی درې ماضی کې معلوم کې چې کوم الف و ورسته د ضمه واقع شو نو د زوری به قانون د وجه نه بدل 50 سره شو غالب په واو سره. او اسم فاعل مغالن مغالون دعیه قانون اول ولګي د واو بدل 50 سره شو بیا یا باندې ضمه ثقيله وا دا څه شو دا ضمه حذف کړل شو بیا اجتماع ساکنین هغه په منځ د یاد د چا کې تنوین کې نو یا د اجتماع ساکنین د وجه حذف کړل شو تنوین ما قبل تور مغالن اسم مفعول مغالون یدعت دا قانون په واقع ولګي د بدل 50 سره شو بیا چې دغه یا کې قالبا قانون ولګي د یا بدل په الف سره شو بیا اجتماع ساکنین د وجه نو ورسید مغالن ناقصیائی مراماتن گردان در ناقصیائی مراماتن باهم تیر اندازی کردن یو بل پغشوشتل راما یرامی مراماتنا مقشان غانا یغانی پشان گردان در لفیف مفروق گردان در لفیف مفروق مواراتن پمانا در پوشیدن پټېدلو وارای واری ما شان ګردانو ندي پوښي او هغه ما شان دي صرفه صغیرونه وارا نام واراتن وارا يد صحیح شو. فا کلمه کې واو عین لام کلمه کې یاد مقرون گردان د لفیف مقرون مداواتن دوا کردن په معنا د دوا کولو دکی عین کلمی کی واو او لام کلمی کی یادا داوا یداوی اما شان کردان دے ناقصی واوی استفعل التعلی برتری نمودن تعلا یتعلا تعلیا فهو متعلن. اوم نمبر خبره څه چې گردانونه د ناقصو او دارنګ د لفیف بدر ته ذکر کی د باب تفاعل دا اوم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کړي ناقص واوی استفعل التعلی برتری نمودن گردان د ناقص واوی د باب تفاعلنا التعلی برتری نمودن په معنا د ځان غټ غنلو سره دارنګ لوی کولو سره صرف صغیر تعلا يتعلا تعليا فهو متعلم وتعلي يتعلى تعليا فذاك متعللا الامر منه تعلي والنهي عنه لا تتعلي الظرف منه متعللا. تعلى مصدر کی تعلیل دا ورس خپل کوي تعلى اصل کی چې ده تعلى وده ماضی معلوم تعلى وا اول بکی یدعت دا قانون لګي دا بدر 50 سره شو 50 بیا قال با قانون تغیا بدل پالف سره شو يتعلى کی اندقا دو قانون نه لګي دي وا بدل 50 سره شو
یا سره یدعتو دا قانون د وجې نه بیا په خېټه باندې در شو بیا قلبا قانون پکې ولګېد د درد ورته ختم شو خوب راغلی ځکه چې هغه بیا بدل په الف سره شو. او متعلن اسم فاعل متعلی ونو دعیه قانون ولګېد واو بدل په یا سره شو بیا چې دی یا باندې ضمه ثقیله وه دغه ضمه حذف شوله بیا اجتماع ساکنین راغی د تنوین او د یا ساکنې په منځ کې بیا یا ساکنه حذف شوله تنوین اعلان ته ورکړلی شو. داسې اسم مفعول کې قلبا او یدعتو دا قانون لګېدلی دی. ګورې ورته در مصدر واو به قاعده 16 بعد کسره یا شده وای خدایا. اتم نمبر خبره څه شوه چې د دې باب تفعل د مصدر تعلیل د دې باب تفعل نور ګردانونه وروسته را روان دي خو په دې منځ کې چې دی هغه ذکر کوي درته تعلیل د مصدر وای در مصدر واو به قاعده 16 التعلی مصدر اصل کې څنګه دی تعلو وو واو واقع شو پلان کلمې دي چې کې اسم متمکن کې نو د ادرین قانون د وجینا د واو ما قبل ضمه بدل 50 سره شو کسرې سره او بیا دغه واو بدل 50 سره کړل شو په یا سره کړل شو چې په یا سره کړل شو او څنګه کړل شو ساکن نو څه تر جوړ شو التعلی دې پوره وضاحت تل شوی دی. او کله چې حالات رفیع او جدی وي الف لام پې نه وي بیا دغه یا څنګه کېږي حذف کېږي د اجتماع ساکنین د وجې نه دلته خو اجتماع ساکنین نشته دی که نه کله چې بیا الف لام پې نه وي یا اضافت یې نه وي شوې نو بیا چې دی هلته چې دی دا یا حذف کېږي مثلا تعلن اصل کې تعلون دی همدا مصدر دی هلته قانون کې پورا تفصیلي ذکر شوی دی تعلون نو د لام کلمې د اسم متمکن کې واو واقع شو نو ما قبل ضمه بدل په کسرې سره کړل شو واو بدل په یا سره کړل شو چې په یا سره کړل شو بیا باندې ضمه ثقيله او حذف کړل شو چې حذف کړل شو ضمه نو اجتماع ساکنین هغه په منځ د یا او د چا کې تنوین کې نو یا حذف کړل شو تنوین ما قبل تلاړ لانتا نو د تعلون نه څه جوړ شو تعلن پوښ په حالات رفعی او جری کې البته پورا تفصیل ذکر شوی دی چې دا یا څنګه کېږي حذف کېږي کله چې په څه نه وي راغلی الف لام یا اضافه نه وي. ګورئ نو دا خبر درته ذکر کوي در مصدر واو به قاعده در مصدر په مصدر کې واو به قاعده 16 هم د 14 نمبر قانون د وجې نه بعد کسره نو دغه واو وروسته د کسرې نه شوله بیا دغه واو چې دی یا شوده بدل په چا سره شو یا شوده ساکن گشته یا کړل شوله بیا دغه یا څه کړل شوله ساکن گشته ساکن شوه به اجتماع ساکنین در حالات رفع و جر حذف ګرځیا بیا د اجتماع ساکنین د وجې نه په حالات رفع او جری کې دغه یا څه شوه حذف په حالات رفع او جری کې دغه یا د اجتماع ساکنین د وجې نه څنګه کېږي حذف کېږي په حالات نسبی کې نه حذف کېږي حالات نسبی کې یا څه وي سلامت پاتې کېږي نسب پې وي پوره وضاحت دلته شته دی که په کار مو هلته وګورئ وخت ډېر تېر شو. ښه ګورئ ناقصې یایي بېرته لاړه هغه اووم نمبر خبرې ته ناقص یایي تمني گردان د ناقص یایي د باب فعلنا تمنی ارزو کردن په معنا د ارزو کولو تمنا یتمنا تمنیا اقا د تعلی یتعلی په شان گردان د مخکې مې وکړه. لفیف مفروق التولی گردان د لفیف مفروق التولی دوستی نمودن په معنا د دوستی کولو سره مقرون گردان د لفیف مقرون التقوی قوی شدن په معنا د قوی کېدلو سره ناقص واوی استفاعل التعالی برتر شدن. نهم نمبر خبره اخرنۍ خبره څه شوه چې څه به درته ذکر کي گردانونه د ناقصو او دارنګې د لفیفو د بابې تفاعلنا نو دا نهم نمبر خبره الله مصرف ذکر کوي ناقص واوی استفاعل گردان د ناقص واوی استفاعل د باب تفاعلنا التعالی برتر شدن په معنا د پورته کېدلو سره تعالی یتعالی تعالیا فهو متعال وتعولی تعالی تعالیا فذاک متعالا یا الله الامر منه تعالى والنهي عنه لا تتعالى الظرف منه متعالا اما قوانین لګېدلي سخت نه دي اسانه دي او تعالى ماضي معلوم تعالى هو
یودعت دا قانون د وجې نه وا بدل په یا سره شو. بیا قال با قانون پکې ولګېده. یتعالی کې هم دغه قانون لګېدلی دی. او متعالن اسم فاعل، متعالون ودعیه قانون، او دا رنګې بیا یا باندې ضمه ثقیله و مرمي څه نومې دی یدو یرمي قانون د وجې نه حذف شوه. څه پکې نشته دی. یایی ناقصی واوی گردان د ناقصی واوی التماری شک نمودن په معنا د شک کولو چې ورانه ونه کې ګوره شک به در باندې وکړو مونږه. لفیف مفروق گردان د لفیف مفروق التوالی فا کلمې کې واو دی، لام کلمې کې یا. التوالی پی در پی کار کردن پر لفظ کار کول. توالا توالی توالین گردان آسان دی مخکینی غوندې. لفیف مقرون التساوی گردان د لفیف مقرون التساوی و فا عین کلمې کې واو دی او لام کلمې کې یا ده. برابر شدن په معنا ده برابرېدلو. نو دا نننی سبق چې مشتمل په څو خبرو و؟ 9 خبرو دروازه وټکېدله او سړی هم را پرېوته د خوب د لاسه.